السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. انشاءاللہ نن به سوره ابراهیم آیت نمبر 51 او 52 بوایو 51 او 52 اخیری آیتونه دي د سوره ابراهیم. الله تعالی دې وینا حق ادا کولو توفیق راکړي. الله دې موږ تاسو ټول په قران کریم باندې پوهی کړي. الله دې موږ شرح صدر نصیب کړي او الله تعالی دې موږ اعمال قرآن کریم مطابق او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمل مطابق کی. آمین ثم آمین. ورځنی آیتونو کې الله تعالی د قیامت ذکر وکړو چې او دا ټول خلق به د الله په مخ کې ودرېږي چې یو دی او زبردست دی او مجرمان به وګوري دغه ورځې چې زنځیرونو کې به تړلې شوي وي او د هغوی کپړې به د ګندکو نه وي، ګوګړو نه وي او مخونه به اور پټ کړي وي. همغه خبره جاری ده چې دا به ولې کېږي دوی سره داسې لیجزیه دې دپاره چې بدل ورکي الله الله تعالی، جزا ورکي الله تعالی کل نفس هر یو کس ته، کل هر یو نفس کس ته ما د هغه عمل کسبت چې د کړی وي. یعنې قیامت ورځه په دې باندې ضروري ده چې هغه ورځ حساب کتاب وشي. چا چې څه عمل کړی وي هغه ته به خپل عمل بدل ورکړلی شي. که نیک عمل کړی وي نو ښه بدل به ورکړلی شي د ایمان نه بعد، او که بد عمل کړی وي نو د بد عملو سزا به ورته میلاو شي. مطلب دا دی چې د الله تعالی طرف نه دا څه زیاتی نه دی چې کنې الله یې په اور کې اچوي یا په زنځیرونو کې تړي یا د اور کپړې ور اچوي. دا به د دوی خپل اعمال وي. په دې کې ډېر لوی سبق دی موږ تاسو دپاره چې خپل اعمالو باندې نظر کوئ. خپل عمل بل ذکر الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ودې ګوري هر یو کس چې سبا ته یې څه لیږلي دي. سبا ورځې به قیامت وي، ځکه چې انسان مړ شي په ده خو قیامت قایم شو، مرګ سره په ده باندې قیامت قایم شو. نو دی دې وګوري چې ما خپل ځان دپاره مخکې څه لیږلي دي، مرګ نه بعد ما سره کم عمل به کېږي. هغه به کېږي چې تا کړي دي. ان الله بشک الله تعالی سریع الحساب. سریع وایي زر ته، زر حساب اخیستونکی دی. دې دوه مطلبونه بیان کړي دي مفسرینو. یو دا چې حساب کتاب کې به الله تعالی ته څه داسې ډېر د کمپیوټر او د کیلکولیټر او د مشینونو ضرورت نه وي. الله فوراً پوهېږي چې دا دومره کاله عمر یو، دومره دی اوده و، دومره دی ویښ و، دومره یې په ګناهونو کې تېر کړی دی، دومره یې ما په نافرمانیانو کې تېر کړی دی او دومره یې په عباداتو کې تېر کړی دی. فوراً به وتللی شي. مخکې به دا خبره ذهن کې نه راتله، خو اوس اسانې سره ځکه راځي چې د هر شي پیمانې دي، د موسمونو پیمانې دي، د خبرو د وزنونو پیمانې دي او نور هر قسم آلات او پیمانې راووتې چې هر یو شی پې تللی کېږي. نو حساب هم دغه رنګې الله تعالی وتلی چې کمه تلی درانه ده. الله تعالی زموږ د نیکیانو تله درانه کړي. آمین ثم آمین. یو دا. دویم دا ده چې حساب لرې نه دی. مرګ څومره وخت لګي، څومره وخت پس دی، ګنټې بعد دی، منټ بعد دی، ورځ بعد دی، میاشتې بعد دی، دې خو څه پته نه لګي. خو مرګ دی، مرګ به راشي. چې مرګ راشي نو قیامت قایم شو. نو دې وجې نه حساب کتاب ورځه دا نږدې ده. الله دې موږ سره آسان حساب وکړي. اخري آیات کې بیا الله فرمایي هذا دا ټولې خبرې کومې چې تېرې شي، کم دعوت تېر شو، کومه خبره، کومه یره ورکول، کوم د دعوت ورکول، دا ټول بلاغون پیغام دی، تبلیغ دی. تبلیغ وایي دعوت رسولو ته. او دا تبلیغ باره کې قرآن کریم کې الله تعالی د قرآن باره کې فرمایي چې دا قرآن تبلیغ دی. اصل کې سوره مائده کې الله تعالی فرمایي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. اے پیغمبره تبلیغ وکړه د هغه کتاب چې تا ته نازل کړی شوی دی. خلق تبلیغ د نورو کتابونو مختلفو کوي، اصل تبلیغ د قرآن کریم دی. اصل دعوت ورکول قرآن کریم طرف ته دعوت ورکول دی او قرآن کریم باندې پوهېدو دپاره احادیث دي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، زندگی ده، تعلیمات نبوي دي. بغیر د احادیثو نه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو نه په قرآن باندې پوهېدل دا ممکنه نه ده. الله فرمایي مونځ وکړه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی دی، حج کوه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی دی، زندگی ښه تېروه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تېره کړې ده. یو پل د ژوند
منټ د ژوند سکند د ژوند رسول الله صلی الله علیه وسلم په ښې طریقې سره او پوره امانت ادا کولو سره موږ ته را رسول د قرآن کریم دا د دې بیان او تفصیلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی ده نو تور سوا دا دعوت لناس خلقو ته ولینذروا او دې لپاره چې دې ذریعه سره وډرول شي او يرول شي به دې ذریعه سره د قرآن ذریعه سره وليعلموا او دې لپاره چې هغوی پوه شي انما چې بشک خبره دا د بل نه ده هو چې هغه الہ معبود ده واحد یو دا د قرآن کریم مرکزی مضمون د توحید د الله تعالی یووالی او دا بیان په خبرو کې په واقعاتو کې په دعوت کې د جهنت او د جهنم په واقعاتو کې بار بار الله تعالی د توحید خبره خامخا کوي چې الله یو دی شریک نه لري او ډېر شکر ادا کوي د الله دنه غټ نعمت په انسان باندې بل نشي کېدلی چې هغه موحد وي هغه عقیده د توحید وي څومره ګندګیانې دي نن سبا څومره شرک دی څومره د شرک مختلف قسمونه دي که هغه بت پرستی خو خیر مونږه مسلمانانو کې به ډېره کمه وي خو د بت پرستی نه زیات شرک دی مونږ کې چې قبر پرستی ده پکې او پیر پرستی ده پکې علما پرستی ده پکې مسلک پرستی ده پکې تنظیم پرستی ده پکې بیا د هر تنظیم خپل امیر دی د هغه امیر پرستی ده پکې نو شکر ادا کوي چې الله تعالی د دې شرک نه تاسو ساتلی یو کني نو دې باندې سوچ وکړئ چې په هر خبره کې صرف یو الله او الله یو د شریک نه لري نو خلق پوي کا او پوي شي په دې باندې چې الله معبود عبادت لایق ته عبادت هغه یو دی او عبادت به وګدي معنی تاسو ته کړی شوی دی بار چې تمه به د بل چانه نه کوي یره به د بل چانه نه کوي خالص دغه اطاعت به کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې وليذكر او دې لپاره چې هغوی نصیحت حاصل کی اولو الالباب عقل خواندان لب جمع د الباب لب وی اصلي عقل ته یعنی چا کې چې عقل وي پوهه وي هغه په دې خبرې بیا پوهیږي چې سبا ته ما د پاره څه کول دي قرآن کریم کې بل ځای کې الله تعالی فرمایي ولتنظر نفس ما قدمت لغد او دې ګوري هر یو کس چې سبا د پاره ما څه لیکلي دي په کار دی او دا خيار سړی کوي ځکه چې کوم ځای ته سړی روان وي هغه یوه لطیفه چا بیانه کړې ده و یو مالدار سړی هغه سره نوکر نو یو لږه چوکۍ ورته ورکړله چې دا چوکه هغه چاته ورکړه چې ټول نه ډېر کم عقل وي وایي ته چېرته ځې وایي زه داسې ځای ته ځم چې بیا نه راځم وایي بیا به نه راځي وایي نه وایي نو هلته تا څه نوکران شته وایي نه وایي بنګله دې شته وایي نه وایي نور څه مال ځان سره وړی شي وایي نه وایي ښه دا چوکه ته واخله تا نه لوی کم عقل څوک دی بیا یعنې ده ورته وایي چې زه کنې مرمه که نه خو ما هلته هېڅ نه دي استولي نو تا نه بیوقوف بل سړی شته نه نو ځکه الله تعالی فرمایي چې هوښیار سړی وي به د سبا د زندگی بندوبست کوي او سبا زندگی کله شروع کیږي کله چې سړی مړ شي او هغه دپاره تیاری نه یې کړی د نه بیوقوف یا بل نشته نو ځکه الله تعالی فرمایي چې نصیحت حاصل کړي عقل خواندان هوښیار خلک لیجزي الله دې دپاره چې بدل ورکړي الله تعالی کل نفس هر یو کس ته ما کسبت هغه عمل چې د کړی وي څه چې ګټلی وي ان الله بشک الله تعالی سریع الحساب زر حساب اغستونکی دی هذا دا قرآن بلاغ دا تبلیغ دی پیغام دی دعوت دی للناس خلقو دپاره ولینذروا او دې دپاره چې دوی ویرولی شي به په دې ذریعې سره وليعلموا او دې دپاره چې دوی پوه شي انما چې بشک خبره دا د بل نه ده هو چې هغه الہ معبود دی واحد یو وليذكر او دې دپاره چې هغوی نصیحت حاصل کی اولو الالباب عقل خواندان